الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تر دې د مخه د تمیز طلبۍ او تمیز خواهۍ متعلق خپرونه وه. نننۍ خپرونه هم د تمیز طلبۍ د عریضې متعلق ده. د تمیز طلبۍ د عریضې او استدعا مرجع په ولایتونو کې مرافعه محکمه ده او همدغه مرافعه محکمه مکلفه ده چې د لایحې صورت او د ضمانت مربوطه اسناد سره له هغه عریضې او استدعا چې د تمیز ریاست ته لیکل شوي وي او د لازمه تبلیغاتو د تصدیق کولو نه پس او د جانب مقابل څخه د جواب اخیستلو وروسته او د طرفینو د اوراقو له ترتیب کولو پس سره د ضم د مکتوب د پستخانې په واسطې په ظرف د یوې هفتې کې د تمیز ریاست ته وړاندې کیږي. یعنی خلاصه و حاصل یې دا دی چې کله په یوه قضیه کې د مرافعې او استیناف محکمې فیصله وکړه او د مرافعې او استیناف د محکمې له فیصلې کولو پس مدعی یا مدعی علیه د مرافعې او استیناف محکمې پر فیصله قناعت ونه کړي او تمیز طلبي وغواړي، نو په دې صورت کې به د مرافعې ریاست او د استیناف محکمه د غیر قانع طرف یعنی هغه طرف چې د مرافعې پر فیصله قناعت نه وي کړی، نو غیر قانع طرف چې د مرافعې پر فیصله قناعت نه وي کړی له هغه څخه به د مرافعې پر فیصله اعتراضات وغواړي او له اعتراضاتو راوړلو څخه پس به هغه اعتراضات د غیر قانع هغه بل مقابل جانب ته ورکړي د جواب لپاره. نو چې کله مقابل جانب جوابات هم راوړل نو پس له دې به د مرافعې او استیناف محکمه خپله فیصله او دوسیه سره له اعتراضاتو او سره له جواباتو په ترتیب سره برابر کړي او په ظرف د یوې هفتې کې به له مکتوب سره ضم د پستخانې په ذریعه د تمیز عالی مقام ته راولیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 226 صفحه 630 کې داسې لیکل شوي: ان استدعاء التمیز فی الخارج يرفع إلى رئاسة المحكمة الاستئنافية
من قبل مستدعي التمييز إما بالذات أو بواسطة رئيس المحكمة البدائية. وعلى رئيس محكمة الاستئناف أن يبلغ في الحال صورة اللائحة وسند الكفالة المربوطين بالاستدعاء إلى المدعى عليه بعد التصديق عليهما، وبعد أن يأخذ لائحته الجوابية في ظرف أسبوع واحد يلف أوراق الفريقين بكتابة منه ويرسلها إلى محكمة التمييز. د یادونې وړ ده چې کله هم یو د خصمینو یعنی مدعی یا مدعا علیه ته ضرر ورسیږي، ضرر په دې معنا چې د تمییز طلبۍ وخت ترې تیر شي، نو هغه مراجع که هغه د مرافعې او استئناف محکمه وي او که هغه مراجع د ابتدایي محکمه وي چې د مراتبو رعایت یې نه وي ساتلی او د تمییز غوښتونکي شخص د تمییز طلبۍ د استدعا او عریضې په استولو کې تاخیر کړی وي او د همدغه تاخیر له وجې که د مرافعې محکمې کړی وي یا د ابتدایي له مدعي او یا مدعا علیه څخه د تمییز طلبۍ موده او وخت تیر شوی وي، نو په دې صورت کې هغه مرجع چې د تمییز طلبۍ د عریضې په استولو کې کوتاهي او تاخیر کړی، که هغه مرافعه وي او که هغه ابتدایه، نو هغه مرجع مسؤوله ده او مسؤلیت ورته راجع کیږي، ځکه چې که دغه مرجع د تمییز ریاست ته د غیر قانع جانب د تمییز طلبۍ او تمییز غوښتنې عریضه د تمییز طلبۍ په موده کې دننه رسولې وای، نو د غیر قانع جانب څخه به د تمییز موده او د تمییز طلبۍ وخت نه تیریدو، نو بناءً مسئولیت یې هغه چا ته راجع کیږي چې د تمییز طلبۍ د عریضې په استولو کې تاخیر او کوتاهي کړې وي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 638 ماده 226 کې داسې لیکل شوي: وكل من صار من المحاكم والمامورين سببا في تضرر أحد الخصمين بسبب عدم رعاية الخصوصيات المذكورة أو بسبب تأخر إرسال الاستدعاء يزحي تحت طائلة المسؤولية. د یادونې وړ ده چې د تمییز ریاست هم مکلف دی چې کله هم د تمییز ریاست عمله او اعضا د معترض د اعتراضاتو ورقې او د ضمانت اسناد وغیره ورقې ترتیب کړي او تصدیق یې هم کړي او د معترض لخوا د تمییز طلبۍ عریضه هم وجود ولري، نو د تمییز اعضا دې د تمییز طلبۍ د عریضې د تقدیم له تاریخ څخه په ظرف د 1 هفتې کې
اړوند اعتراضات و غیره اسناد مقابل جانب ته ابلاغ کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني صفحه 630 ماده 225 کې داسې لیکل شوي: يجب على التمييز تبليغ المدعى عليه صورة لائحة الاعتراض وسند الكفالة المربوطين باستدعاء التمييز بعد التصديق عليهما، وذلك في ظرف أسبوع على الأكثر، اعتبارا من تاريخ إعطاء الاستدعاء إلى محكمة التمييز. او د تمیز طلب او تمیز غوښتونکي شخص اعتراضات هم چې کله مقابل جانب ته ابلاغ شي او ورته ورسول شي ورکړل سي، نو مقابل جانب هم مکلف دی چې خپل دلایل، اعتراضات، مدافعات او جوابات، هغه جوابات چې د تمیز طلب شخص د اعتراضاتو په مقابل کې لري او یا یې لیکلي، د تمیز لخوا د غیر قانعه د اعتراضاتو له ابلاغ کولو څخه پس په ضرب د 1 هفتې کې دغه جوابات په منظمو اوراقو کې د تمیز ریاست او د تمیز مقام ته راوړي. خدا په هغه صورت کې ده چې کله استدعا او عریضه د تمیز طلبۍ مستقیما د تمیز ریاست ته وړاندې شوي وي، مرافعې یا ابتدایي محکمې ته نه وي وړاندې شوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني صفحه 630 ماده 225 کې داسې لیکل شوي: والمدعى عليه يلزمه أيضا أن ينظم لائحة جوابية تتضمن الإفادات والمدافعات وجميع الأدلة التي يوردها على الاعتراضات الواقعة من مستدعي التمييز، ويقدمها إلى محكمة التمييز في ظرف أسبوع على الأكثر، اعتبارا من تاريخ التبليغ الجاري إليه. دا هم یاد لرئ چې کله هم مدعی یا مدعا علیه یا دواړه د مرافعې پر فیصله قناعت ونه کړي او تمیز طلب شي، نو د غیر قانع او قناعت کوونکي جانب د تمیز طلبۍ له استدعا او عریضې وړاندې کولو پس د ابتدایي فیصله او د مرافعې فیصله، یعنی د دواړو فیصلې او د دواړو محکمو د احکامو اجرا او تطبیق متوقف ګرځي او فیصلې به نه تطبیق کیږي ترڅو چې نهایی فیصله او قرار د تمیز محکمې لخوا نه وي صادر شوی. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني صفحه 630 ماده 224 کې داسې لیکل شوي: إن استدعاء التمييز
يؤخر اجراء حکم الاعلام الصادر. او دا هم یاد لرئ چې د تمیز محکمه فقط په دې مکلفه ده چې د تحتانی محکمو یعنی د ابتدایي او د مرافعي د فیصلو دقیقه څېړنه وکړي او په اړه یې لازم حکم او قرار صادر کړي. او همدارنګه که د دوسیې اړوند د تمامو اوراقو مطالعې ته ضرورت وو، نو د ضرورت پر اساس د دعوې اړوند ټولې ورقې هم د تمیز ریاست راغوښتی شي. او که د طرفینو یعنی مدعی او مدعا علیه جلب او احضار ته ضرورت پیدا شي او یا د دوی د وکیلانو جلب او احضار ته ضرورت پیدا شي، نو د ضرورت پر اساس دوی هم د تمیز ریاست ته په معین تاریخ او په معینه ورځ راجلب کولی او احضارولی شي د تمیز ریاست. او که د تمیز ریاست په غوښتنې سره یو له جانبینو مدعی یا مدعا علیه او یا دواړه جانبه د تمیز محکمې ته حاضر نشي، نو د تمیز په تحقیقاتي څېړنو کې به دوی غایب ولیکل شي. د یادونې وړ ده چې کله کله د جانبینو په غوښتنې سره د مدعی یا مدعا علیه په غوښتنې سره او یا د یو جانب په غوښتنې سره فقط او یا په خپله د تمیز ریاست لخوا دوی دواړه جانبه د دې لپاره هم راغوښتل کیږي چې د دوی په اړوند اسنادو اوراقو کې ایضاح او استیضاح او پوښتنو ته ضرورت وي او د تمیز ریاست لخوا ترې د اړوندو اسنادو اوراقو یا اعتراضاتو په هکله وضاحت غوښتل کیږي، نو دوی به د ریاست مقام ته حاضري کوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی صفحه 640 ماده 229 کې داسې لیکل شوي: ان محکمة التمیز ترى الدعوى وتنظر فيها علنا، وإذا طلب أحد الجانبين في استدعائه أو في لائحته جلبه إلى المحكمة فيعين يوم وتبلغ وفقا للأصول ورقة دعوة يبين فيها وجوب حضور كلا الخصمين في اليوم المذكور أو حضور وكلائهما بحيث تكون الوكالة مسجلة، وإنه إن لم يحضر كلاهما أو أحدهما فيشرع في التدقيقات التمييزية غيابا. أما دعوة الجانبين إلى محكمة التمييز بناء على طلبهما معا أو أحدهما فهي لإيضاح أو لاستيضاح ما ورد من الإفادات والاعتراضات في الاستدعاء واللوائح التي قدماها، ومن ثم تجري التدقيقات التمييزية في اليوم المعين
بمواجهة من حضر من الخصمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.